اے د شملې د سردروز المیا د هندوکش تړو کې کور جوړ کا د حوصلې ملا چې دې ماته نشي د دې سرې سرې نه اور جوړ کا. السلام علیکم قدرمنو، ستاسو ورور عمران الله معراج یما. دا ساعت د جمعې د ماښام او د ماسخوتن منځ دی. یو ځای ته روان یم، یو ډېر ښکلې راغونډه شوې ده، ډېر ښکلی پروګرام دی. بهر باران هم ورېږي او ټایم هم چې کوم دی د تیارې دی، خو راځئ ورځو، ستاسو به هم خوښ شي او ویم درته به وروسته لږ چې چېرته ځو او څه پروګرام دی هغه به درته ښیم په خپله. خبره چې کوم ده د ماښام او ماسخوتن نه راواوړې ده او ماسخوتن ته راورسېده، احمد پسې راتلم هغه لږ نورې سر شو او په منډه منډه ځو. راځئ را سره. راشوله غټه په 50 او 2 پسنو، راشوله په 50 او 2 پسنو. عمران دا چې مونږ ته رشکې نه ورځېږي، 1 کیلومیټر لارې ووهله، اوس راځو. عمران ښه صحیح راغلی، خوا دا دا لږ ښه قدرمنو د کوم پروګرام خبرو چې کوله هغه شنګله کلچر نایټ یادو، نو هغې له راغلي یو. ورځو دننه حال ته چې څه روان دي هغه تاسو ته ښایو. راځئ. راځه دا تڼۍ کولاوې ساته، خلک سیزا تڼۍ کولاوې ساته، سپینه سینه پې د لونګو دانې کوي مزه. تڼۍ کولاوې ساته او زه نشه نه کوم، زما دا نشه ده، ما زنګوه تڼۍ کولاوې ساته. مننه. ای سیاله تش د مټو په زور نه کېږي جنګونه، اوس وخت دی د شعور نه به مورچې جوړول غواړي. ګوره د دې پورې چنه څنګه خوشبو راغله، ګوره د دې پورې چنه څنګه خوشبو راغله، ګوره د دې پورې چنه څنګه خوشبو راغله. د یار ښایسته زلفان جوړې لمبېږي په باران کې، د یار ښایسته زلفان جوړې لمبېږي په باران کې، یو کس دی چې په زړه مې رابهېږي په باران کې، یو کس دی چې په زړه مې رابهېږي په باران کې، دا زمې سالری تلا زمونږ د سفرونه په قلار کېنه، وزر مه خوځوه او ګزار کوه چې څه جواب یې در کوم، ګزار کوه چې څه جواب یې در کوم، ماته د لرې کمر مه خوځوه. دا گزارا میں پیادونو کی گنا دی رازی، خیر دے قسم کداغی ماتی گنا دی رازی. دا قبرونه موږ له څه درس راکوي، دا قبرونه موږ له څه درس راکوي، دا مرګونه موږ له څه درس راکوي. مینه استاد صاحب، مینه مشوا د ژوند نه ورکه، نفرتونه موږ له څه درس راکوي. او د ننګ او پد خبرې لاړې راغلې، باغی کناسی اغلی واوری د ننګ او پد خبرې لاړې راغلې، د ننګ او پد خبرې لاړې راغلې. پیغورونه موږ له څه درس راکوي. او د پاک ذات وارثه تا ته سلام، د پاک ذات وارثه تا ته سلام. حدیثونه موږ له څه درس راکوي او د صفایۍ خیال ساتلی نه شو. دا ټولو ته په دې پنډال کې ناستو ټولو ته ډالۍ دی چې د صفایۍ خیال ساتلی نه شو. ایمانونه موږ له څه درس راکوي. او د سیاست زګه غنده نه کړمه، د سیاست زګه غنده نه کړمه. تقریرونه موږ له څه درس راکوي او چې یې خو بېمانې عمرانه دا ژوندونه موږ له څه درس راکوي. سلمان اډوکیټ ناست دی هغه ته زما مینه په ما مینه قسمته نه ده، دا پتا مینه او هلته یې مه ګوره، دلته کې دا زړګیه ستا مینه پتا مینه. ډېره مننه.
یارستا هرا خبره بدنو ګړم لسرا یارستا هرا خبره بدنو ګړم لسرا تبیا ولی زور برا یہ زمانہ مرورا کوٹپا دک سندرا خورم یہ خپنرا غگدمی نبال خیرا رسو مت سنگرا شپید ہجر بتر کمی رونو متر سہارا شپید ہجر بتر کمی رونو متر سہارا هل غما 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 خل نزدیکا سکمی وینی 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 لپر حرا خدایا من مون سکڑی بیل جنگ بیل شرا بس پور باندی سی زما همدا تورا همدا زغرا بس پور باندی سی زما همدا تورا همدا زغرا مقتلا استاد گرو زلف سورے لط پماؤ کا دل برا استاد گرو زلف سورے لط پماؤ کا دل برا طول ماحول غزل غزل کا یرا شرا نغمگرا طول ماحول غزل غزل کا یرا شرا نغمگرا ډیر ها قدرمنو دا ټایم را سره فرحان سراج نور ولاړ دی دننه دې ټایمه پورې چې کوم دی د پروګرام نه به تاسو خوند اخیستی ډېر ښکلی پروګرام روان دی دننه اواز صحیح نه راتلو خبرې ونه شوې کولی صرف بهر ته د دې لپاره راووتو چې تاسو ته ووایو او دا ویلاګ دی ستا د نازونو اداګانو لږې ستا د نړۍ نه خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه شوتل نه یم چې بیا به وشم زه مینه ویشم خو د بل نه مینه هم غواړمه چېرته چې مینه نه وي هلته کې مې زړه نه لګي په هغه ځای کې ناسته نه کومه ساه نوځي چې په چا خله لګم یا راباندې ښه نه لګي ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان وکړو او وایي خپله دې وښیږي بیا به پاسې خو حوصله خویدونه مه ورکوه د پاسېدلو هنر ونې زده که خو اول ځان لیدونه مه ورکوه هر څوک د ځان چکر کې دی د چا د تپوس څوک دي په دې توره تیاره کې د رڼا د تپوس څوک دي زه دغه یو سړی یم ما من که قصه ختمه په ما خو ښه ډاډه راځه زما د تپوس څوک دي راځه دغه شي د مشکو که د مار د خولې د زهرو دا دشته ده په دې کې د هوا د تپوس څوک دي بادشاه ته اختیارمند یې ته کولی شي کوئ چې څه دې خوښه وي بادشاه د تپوس څوک دي او دا ځینې خلک خو بیخي د خدای نازبین وي دا ځینې خلک خو بیخي د خدای نازبین وي د دوی د ثواب او د ګناه د تپوس څوک دي ساندې به سندرې شي خو وخت به پکې لګي او پاکې به خبرې شي خو وخت به پکې لګي ختم په دوران د ظلم جبر شي رڼا به شي او لوړې به جوړې شي خو وخت به پکې لګي
بیا به دا کنډر کنډر وطن باغ د ګلون شي او هر خوا به اختری شي وخت به پکې لګي دا د تور نظام تور زناور به په تابو کې شي ماتې به یې ښکري شي وخت به پکې لګي دلته به د امن مرغۍ والوځي راوالوځي او لوی به یې وزرې شي وخت به پکې لګي او د مخکې شعر دی چې نه به وي سراج کو اخترونه او میلې به وي ورکې به دا یاري شي وخت به پکې لګي ډېره ډېره او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه رانه د صدر په مزده کې پاتې شوی دی او پلار به دې زما رشتې نه اوس څنګه انکار وکړي ما سره یو ځای پسې روضه کې پاتې شوی دی کومه چې د مهذبه جنگ میدان ته به ټوپک نه وړم زه به د وخت نه د قلم په زور سنګر اخلم چې دا نه چې څوک د خپلې نظریې بدلې کړي خو لږې دې دا منفي رویې بدلې کړي د یخې شپې ته ګوره ستا بهانې ته ګوره سترګې راوجنګوه بیا تماشې ته ګوره او وریاځو غېږې ورکړې ملم جبې ته ګوره وریاځو غېږې ورکړې ملم جبې ته ګوره او زما بریتونه سپین شو خپلې څېرې ته ګوره او ځوانه چې هر چرته یې د قام شملې ته ګوره چې د جالي ځای به مې وران نه کړې خو ازار به واخلې ته چې نارونه سوځوه زه به نختر ته خېږم داسې وزر لرمه چې ستا نه هم په بره تلی شم که ته سپوږمۍ ته خېږې زه درپسې نوال ته خېږم ډېره مننه آباد اوسئ. قدرمنو ډیره د فخر او د خوشحالۍ خبر زما دپاره چې د افسرالملک افغان صاحب سره ناست یم او یو ځای ډوډۍ مو خوړه نو غواړو سر ستاسو هم ډیره زیاته مننه کومه ستاسو دغه کار دغه زیار د یوټیوب چینل او بیا لګیا یې د سواد د مدین د کالام یو سافت ایمیج یو پوس انځور دنیا ته ښیې رښتیا خبره ده که پښتانه زلمي پیغلې دغه خپله وظیفه وګڼي دا خپل فرض وګڼي چې د خپل وطن یو ښکلی انځور څنګه دنیا ته وښیي نو هغه هم د دغه سوشل میډیا د لارې کیدی شي د یوټیوب د لارې کیدی شي د فیسبوک د لارې کیدی شي ما ډېر مخکې یو شعر لیکلی و چې افغان یم که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې فیسبوک به په کار راولم اخبار به پې وهم او د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې دي ستار به پې وهم نو موږ به اوس فیسبوک دغه نیو میډیا دغه سوشل میډیا دغه یوټیوب دا به دومره په کار راولو چې موږ خپل د دې سیمې د دې د ښکلاګانې د دې د ټوریزم چې څومره سپاټس دي دا مخکې بوځو او په دې کې ستاسو دا کار دا زیار دا د ستاینې وړ دی زما به در سره مرسته وي زما نه چې څومره تاسو استفاده په دغه کې کولی شئ زه به حاضر یم ډېره مننه کوم ستاسو د مینې او د مننه جي ډېره مننه قدرمنو د اواز دپاره به لږه بخښنه غواړو بهر پروګرام دی لږ شور ملګري نور هم دی نو امید ده زما لپاره دا ډېر یو غټ موټیویشن او انکریجمنټ دی او نن بې حده زیات خوشحاله یم